علي د اووم ټولګي یو عادي زده کوونکی و، خو موبایل د هغه د ژوند تر ټولو لوی شوق ګرځېدلی و. مور به یې تل نصیحت کوه، خو علي هیڅ نه اورېده. سترګو به یې درد کولو او د مور او پلار سره یې بد چلند پیل کړه. استادانو یې هم شکایت وکړ چې علي په ټولګي کې پام نه کوي، خو علي ته بیا هم فرق نه پرېوته. یوه ورځ د علي موبایل مات شو. علي ډیر خفه شو لکه چې د هغه ټوله دنیا دربدله وي. خو څو ورځې وروسته علي کتابونه راواخیستل. له ملګرو سره یې لوبې پیل کړې او د مور سره یې هم مرسته شروع کړه. ورو ورو د هغه صحت ښه شو او په سبق کې یې هم زړه ولګېده. څو ورځې وروسته د علي نمبرې ښه شوې او خوشحالۍ بیرته په مخ راغلې. کله چې موبایل بیرته سم شو نو علي پخپله د موبایل نه ډډه وکړه چې موبایل به یوازې د ضرورت په وخت کې په کار راځي. یاد ولرئ چې هر څه په حد کې ښه ښکاري. موبایل مه پرېږدئ چې ژوند مو واکمن شي. که ویډیو مو خوښه شوې وي چینل در سره سبسکرایب، لایک او بیل آیکن در سره آن کړئ.